د کهانۍ شروعات د یو کال سنټر نه کیږي. دلته موږ د جارډن نومي یوه جینۍ وینو. د دې کار چې ایمرجنسي کال ریسیو کول او د ضرورتمندو خلکو د مدد دپاره پولیس ته خبر ورکول. یوه ورځ دې ته د یوې ګبراو شوې جینۍ لیا پون راشي. لیا ورته په ګبراهټ سوی چې یو کس زما کور ته د رادننه کېدو کوشش کوي او زما مور او پلار بار ته وتلي دي. د هغوی سره مې رابطه نه کیږي. په دې کې اچانک د شیشې د ماتېدو اواز راشي او دا ورته وایي چې دا کس اوس کور ته دننه رالی. جارډن د لیا د غلي کېدو کوشش کوي او په سیسټم باندې د دې اډرس ټریس کی او پولیسو ته ولیږي. دا ورته وایي چې بره کمرې ته لاړه شه او کمره په ځان پسې بنده کا. خو لیا ورته وایي چې د بره دروازه نه بندېږي. نو جارډن ورته وایي چې د بیډ نه لاندې شه او اواز مه کوه. نو لیا دغه شان وکړي خو په دې کې دا کس دننه راشي. دا چې د کړکۍ نه بار وګوري نو دا لاندې چپړې ویني. د دې دا خیال چې څوک لاندې وتښتېدو. د دې وجې نه چې کله دا لاندې راکوزیږي د دې په راکوزېدو باندې لیا د راحت ساه واخلي. خو په دې کې اچانک د دې پون بجاو شي. د دې د پون اواز دومره تیزي چې دا کس یې واوري. نو دا راستون شي او بره لاړ شي. یو څو سکنډه پس جارډن په پون باندې د چغو اوازونه واوري. جارډن ورته په پون باندې وایي دا جینۍ پرېږده او د دې ځینه لاړ شه. خو دا کس ورته صرف دومره ووایي چې اوس ناوخته شوه او پون کټ کړي. جارډن په دې باندې ډېره زیاته خفه شي. د دې سوپروایزر ورته ګډې وډې وایي چې تا ولې دوباره پون کوو؟ ستا په پون باندې دغه کس ته د جینۍ لوکیشن معلوم شو. خو جارډن ورته وایي چې ما صرف مدد کول غوښتل خو په غلطۍ باندې هر څه وران شو. په سبا له په خبرونو کې دا واوري چې د لیا قتل وشو او د دې جسم د دې د کور نه بار میلاو شو. په دې باندې جارډن ډېره زیاته خفه وي. شپږ میاشتې پس جارډن یو بل ځای ته بدل کی. دا دلته اوس نوو خلکو ته د کال په باره کې معلومات ورکوي او ورته وایي چې څنګه به تاسو په ایمرجنسي کې کال کوئ او څنګه به تاسو خلک غلي کوئ. د دې نه پس خپلو شاګردانو ته د اصلي کالونو پرېښوستو موقع ورکړي. په دې کې یوې نوې جینۍ ته پون راشي چې زما مدد وکړه زه چا اغوا کړې یم. دا د یوې جینۍ پوني د کمې نوم چې کیسي دی. دا ورته په چغو باندې وایي چې زه چا د ګاډي په ډیګۍ کې بنده کړې یم او زما مدد وکئ. کو زر هم زما مدد ونه کو نو ما به مړه کي. دا جینۍ د پون د ټریس کولو کوشش کوي خو د کیسي د داسې موبایل نه پون کلی چې د دې ټریس کول مشکله ده. دا نوې ټرینره ورته وایي چې تا به موږ ډېر زر وګورو ته ګبراوېږه مه. خو دا په خپله ډېره ګبراو شي. دې ته څه پته نه چې اوس څه کول پکار دي. په دې کې اچانک جارډن دا کال په خپل کنټرول کې واخلي. نو دا د جینۍ نه پوره معلومات حاصلوي. دا ورته وایي چې د ګاډي کلر او لارې څنګه دي چې پولیس ته په اسانۍ باندې لوکیشن معلوم شي. او ورته وایي چې په ډیګۍ کې د سشي ماتولو کوشش وکړه یا ورله لیټ مات کا چې د بهر نه دې څوک ویني. نو دا یو لیټ له لته ورکړي او دا لیټ مات کړي. دا د دې لیټ په ځي باندې لاس راوباسي. نو بار خلک یې ویني. بهر یوې ګاډي والا ته شک وشي. نو دا پولیس ته پون وکړي او د ګاډي نمبر ورته وښیي. خو چې کله دیو په سیسټم باندې ګاډی ټریس کړي نو دیو ته پته ولګي چې ګاډی د یوې بوډۍ ښځې په نوم باندې دی. یعنې دا ګاډی د غلا دی. خو په دې ګاډي کې د مارکو نومي چې کوم قاتل دی دا ګاډی بل طرف ته تاو کړي. جارډن د دې جینۍ نه تپوس کوي چې خوا او شاته تا ته څه ښکاري لکه بلډینګ یا بوټ وغیره. خو کیسي داسې څه ویني نه. بیا ورته جارډن وایي چې په ډیګۍ کې څه پراته دي. نو کیسي ورته وایي چې په دې کې څه پینټ او برش پروت دی چې دلته یوه تسکوره هم ده او وایي کیدای شي چې دا ما ژوندۍ ښخه کړي. خو جارډن ورله حوصله ورکوي. جارډن ورته وایي د پینټ چې کوم ډبې دی دا نسکور کا چې په سړک باندې نشانونه جوړ شي او پولیس ته د دې په نیوله کې اساني. د دې خواته یو بل ګاډي والا د کم نوم چې ایلن دی دا دې ته وایي تا د ګاډي نه څه شی ساسي. مارکو چې څنګه د ګاډي نه راکوز شي نو دې ته اندازه وشي چې د ډیګۍ والا جینۍ راویښه شوې ده. دا په غوسه باندې ډیګۍ کولاو کی او چې پینټ ویني نو نور هم غوسه شي. دا د سیټ نه یو انجکشن والا بوتل راواخلي د دې دپاره چې دا دوباره بېهوشه کی. په دغه ټیم کې ایلن د دې طرف ته را روان شي او ورته وایي چې څه مسله ده آیا زه ستا مدد وکړمه. خو مارکو ورته په خندا کې وایي چې نه وروره څه نشته هر څه ټیک دي. خو ایلن ته څه ګړبړ ښکاره شي. دا په خپل ګاډي کې کینی او د شیشې نه مارکو ته ګوري دی په ډیګۍ کې څه کول. نو ایلن خپل موبایل راواخلي او پولیس ته پون وکړي. په دې کې مارکو تسکوره راواخلي او په دې باندې وار وکړي. په دې باندې ایلن دغه ځای کې بېهوشه شي. لږ وخت پس پولیس دغه ځای ته ورسي کوم ځای چې دیو ټریس کلی وي. خو دلته صرف یو ګاډی ولاړي. بل طرف ته مارکو خپل ګاډی هم بدل کړی وي. دا ځل یو تور ګاډی. کیسي په یېره باندې جارډن ته وایي چې زما سره یو بل کس هم دی کوم چې
چې په دې ډیګۍ کې پروت دی. په دې کې مارکو د ایلن د راویښېدو اواز واوري نو دې ته پته ولګي چې مارکو راویښ شو. د دې وجې نه دا پیشکش راواخلي او ډیګۍ طرف ته راشي. دا په ایلن کې دغه پیشکش خښ کی او په دیزي باندې وارته یو پریدي. کیسي ډیره زیاته یریدلی او د دې دا خیالي چې اوس زما د بچ کېدو څه امید نشته. د یېرې نه دا جارډن ته وایي چې کال ریکارډینګ آن کا کو چرته په ما باندې څه وشي نو زما رشته دارو ته به دا خبرې واوروئ. یعنې د دې د زندګۍ یو څو خبرې کمې چې دا خپلو رشته دارو ته کول غواړي. جارډن په دې باندې پوه شي چې کیسي ډیره زیاته یریدلې ده نو دا ورله حوصله ورکوي. کیسي د مارکو د جیب نه بټوه راواخلي او په بټوه کې چې کوم نوم وي په دې باندې د ګاډي د ټریس کولو کوشش کوو خو دیو ته پته ولګي په دې ګاډي کې لوکیشن ټریکر نشته. د دې وجې نه د دې ټریس کول مشکله ده. مارکو ګاډی یو پټرول پمپ ته ورسوي. د کیسي د موبایل بیټري هم په ختمېدو وه خو دا یو سوچ وکي کله چې مارکو پټرول ډکوي نو دا د موقع نه پیدا واخلي د ډیګۍ نه راوځي او مخې سیټ ته واوړي. دا دلته بار کس ته اشاره کوي. د پټرول پمپ والا کس لاوله کې پوهه نشي خو چې کله کیسي په زوره باندې چغې شروع کړي نو دا همت وکړي او د دې د مدد کولو کوشش کوي. دا یو چاقو راواخلي او مارکو ته ونیسي خو مارکو یو لیونی انساني دا په دې کس باندې پټرول واړی او دې ته اور ولګوي. دغه شان دا سړی په اور کې وسوځي. د دې نه پس کیسي ډیره زیاته ووایي او بېهوشه کي. د دې جنګ په ځای باندې پولیسو ته څه شیزونه میلاو شي. د دې نه د مارکو فنګر پرنټ راوباسي. دغه شان د مارکو پهچان ته ورسي نو پولیس د مارکو کور ته ورسي. کله چې دننه ورشي نو د مارکو ښځه ورته وایي چې هغه هسپتال ته تللی دی. پولیس چې کله بره وخیږي نو دې ته د مارکو په کمره کې څه تصویران او یو خط میلاو شي. په دې تصویرانو کې یوه جینۍ کومه چې بالکل د کیسي په شانته کې وي او په خط کې لیکلي شوي چې خورې ته زما نه لرې لاړه نشې زه ستا جدایي برداشت کولی نشم. د دې نه پولیس ته پته ولګي چې د دې جینۍ او د مارکو څه مخکینۍ رشته ده. بل طرف ته مارکو په بل ګاډي کې یو وړوکی کور ته ورسي. دا د کیسي موبایل راواخلي او چې وګوري نو اوس هم د کیسي رابطه روانه وي. جارډن ورته وایي چې موږ ته وپېژاندې پولیس تا کور ته تللي دي ته سرنډر شه او د ځان څه زیاتې مه کوه. خو مارکو ورته ووایي چې اوس ډیره ناوخته شوې ده او پون کټ کی. په دې باندې جارډن ته پته ولګي چې 6 میاشتې مخکینی کیس او دا اوسنی کیس د یو سړي دی نو دا معلومات ډایرکټ پولیس ته ورکي. د شپې نه پولیس دغه وړوکي کور ته ورسي خو دننه هیڅوک هم نه وي. جارډن ته داسې معلومیږي چې زموږ په کار کې څه کمی دی خو سوپروایزر ورته وایي چې اوس کور ته لاړه شه او آرام وکړه. کم کار چې باقي دی هغه به پولیس وکي. بل طرف ته موږ مارکو وینو دا جینۍ په کرسۍ پسې وتړي او د دې په ویښتو باندې لاس وایي او لکه د لیونو خاندي. جینۍ د یېرې نه چغې ووایي او چې څنګه ورته موقع میلاو شي نو د بیک نه سپری راواخلي او په دې باندې دغه سپری وکي. مارکو ته په دې باندې ډیر درد ورسي او په منډه باندې د دې ځینه د وتلې کوشش کوي. دا یوې بلې کمرې ته ورشي نو دا چې وګوري نو ډیره زیاته حیرانه شي. په دې ټیم کې مارکو دروازه ماته کړي او دننه راشي او دا ونیسي. بل طرف ته جارډن د کیسي ریکارډینګ بار بار اوري. دا چې د دې ځای لوکیشن ویني نو دا هغه زوړ کور ته ورسي. دلته پولیس د مخکې نه راغلي وو. دننه چې ورشي نو دا د مارکو د وړې خور ډیر تصویران ویني. د دې نه داسې معلومېده چې دې ته یو ډیره خطرناکه بیماري شوې ده په کم باندې چې د دې ویښتان خیږي. اصل کې دغه وجه چې مارکو دغه ویښتو لیونی کلی وو. جارډن چې کله بار ته راوځي نو د ځمکې نه یو عجیبه آواز واوري. لاندې چې وګوري نو د موبایل یوه ماته شوې ټوکړه او لاندې یوه دروازه هم وي. دا چې لاندې کوز شي نو دلته نیټورک نه وي. پولیس ته د پون په ځای باندې دا په خپله لاندې ګوري. دا په مزه مزه د یوې کمرې خوا ته ورشي او د المارۍ د شانه ګوري. د مارکو سره د یوې ګوډۍ سر وي او ډیر په غور ورته ګوري. جارډن چې دا ویني نو ډیره ویریږي. د دې نه یوه خبره معلومیږي چې د مارکو خپله خور نه هیریږي او هغه جینۍ بې وجله د کمې ویښته چې سپین وو. په دې کې مارکو په ویښتو کې یو داغ ویني نو د دې دا خیالي چې دا خراب دي د دې وجې نه دا ګزار کی. په دغه وخت کې چې څنګه د دې نظر په جارډن باندې لګي خو د تیارې په وجه باندې دا ویني. بل طرف ته کیسي تړلې شوي او مارکو بغیر څه د نشې د دې کوپړۍ کولاوي. په دغه ټیم کې جارډن دلته راورسي او د شانه په دې باندې وار وکي. د دې د وجلې نه مخکې دا کیسي را کولاوي کومه چې د دې ډیره غټه غلطي. نو دغه وخت کې مارکو راپاسي او جارډن د مرۍ نه راونیسي او په ځمکې ولي او بیا یې په راښکله باندې باتروم طرف ته بوزي او د دې سر په بیسن کې خښ کی. دا ډیرې
خپلې لتې ټکوي، خو چې څنګه د دې ساګانې ودرېږي په دغه ټیم کې د شانه کیسي ډیر په همت باندې مارکو په چاقو باندې ووهي، خو مارکو دوباره په دیو باندې حمله وکړي. جارډن او کیسي ډیر په همت باندې بار ته راوځي، خو په دیو پسې شاته مارکو ور رواني چې څنګه جارډن د دې ځینه وځي نو مارکو یې د خپې نه ونیسي، خو په څه ناڅه طریقه باندې جارډن خپل ځان خلاص کړي او بره راوځي. کیسي ته چې څنګه بره موقع میلاو شي نو دې له یوه تیزه دیکه ورکړي، په دې باندې د مارکو سر د دیوار سره وجنګېږي او دا بېهوشه شي او راولویږي. لږ وخت پس چې د مارکو سترګې کولاو شي نو حالات بدل شوي، دا په خپله په هغه کرسۍ پسې تړلی شوی. په کومه کرسۍ پسې به چې دې نور خلک تړل، د دې مخې ته هغه جینۍ ولاړی او ورته وایي چې مونږ تا دلته پریدو، ستا کهاني د دې ځینه شروع شوې وه او په دې ځي به ختمه شي. د دې نه پس دیو د دې ځینه روان شي او مارکو په دې ځي باندې پریدي. په دې ځي باندې زمونږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.